السلام علیکم ګرانو خو ملګرو په دې لښ تاسو بر تروغ جوړوي ګرانو ملګرو زم سید الله حسن زربیه تاسو ته دی ویني ویډیو سره غلم ملګرو لکه سره تاسو ته خره معلومه د نن ورځ ای وایب ټوکن چې کوم د هغه په او کې ایکس صرافه کې رسمن لانچ شو او خو ډیر ملګرو ممکن دغه کې وایسي نه بشپړه کړي نو نن ورځ درته خایم چې موږ څنګه په دې کې وایسي بشپړولای شو راځم د دې بشپړه طریقه په دغه ویډیو کې تاسو درخایم نو دوستانو څنګه کولای شو تاسو ته چې کله او کې ایکس راشي دلته تاسو ته پکې راځي ای وایب ټوکن دلته ښکاري قسم په لومړی قیمت یې 0.19 لږ کته شوی 0.10 دی خو لا هم امکان لري د ټوکن نور هم پورته لاړ شي راځو دوستانو کله چې تاسو ای وای اپلیکیشن راخلاص کړئ که چا تر اوسه کی وای سی اپشن ورته نه وي راغلی اپډیټ یې کوي ورئ دوستانو کله مو چې راخلاص کړئ د لاندې ځای کې تاسو ته ایونټ اپشن راځي دغه لاندې په دغه ایونټ اپشن باندې ورته کلیک وکړئ په دې کې دوستانو تاسو ته لومړی کی وای سی پاس 2 راځي دا پرېږدئ لاندې راشئ دلته تاسو پکې پیدا کړئ کی وای سی پاس 1 دغه اوله کې وایسي یو ځلې بشپړه که تاسو بشپړه کړي نه دي په دغه ورته کلیک وکړئ کله چې دغه باندې کلیک واخیستم اوله کې وایسي بشپړه وغه وروسته دوستانو موږ تاسو دوهمه کې وایسي بشپړوم د کې وایسي طریقه تاسو ته ښایم که تاسو په اول ور باندې زموږ چینل تاسو راغلی وای نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ دوستانو لومړی کې وایسي بشپړول لپاره تاسو څه کوئ را به شئ دلته لومړی تاسو باید خپل اوکی ایکس اکاونټ ولرئ که هغه کسان چې اوکی ایکس نه لري پلی سټور نه ډاونلوډ کړئ هغه کې اوکی ایکس اکاونټ جوړ کړئ که چېرته تاسو په اوکی ایکس صرافي کې اکاونټ نه وي جوړ کړی او طریقه مو زده نه وي موږ ته کمنټ وکړئ انشاءالله زه به تاسو ته ویډیو پرې جوړه کړم را به شئ دوستانو خپل اوکی ایکس اکاونټ ته به راشئ نو کله دوستانو اوکی ایکس صرافي تاسو راخلاصه کړه په دې پورته اول سر کې به تاسو راشئ په دې پورته کوم خطونه ښکاري په دغه ټکو به کلیک ورته واخلئ په دې کې به راشئ تاسو پروفایل چې کوم ښکاري په دې خپل پروفایل به اپشن باندې ورته کلیک واخلئ کله هم دلته کلیک واخیستل دلته تاسو ته یو آی ډي راځي دوستانو یو آی ډي دا به تاسو دغه ځای نه کاپي واخلئ دوستانو کله هم چې دغه کاپي کړله بیرته به راشئ خپل ای وایب اپلیکیشن ته او دلته به تاسو دغه د انپوټ اپشن چې کوم ښکاري دلته به ورته پیسټ کړئ کله هم دوستانو دغه پیسټ کړله دلته راځي شیر ټو سبمیټ دغه اپشن باندې به کلیک واخلئ کله په دغه کلیک واخیستل دوستانو تاسو ډایرکټ سیده ډایرکټ کوي دلته په ټویټر ورته انتخاب کړئ ایکس یا ټویټر تاسو به سیده ټویټر ته بوځي نو دلته دوستانو تاسو څه کوئ تاسو به دغه پوسټ د خپل ټویټر اکاونټ څخه شیر کړئ په پورته پوسټ اپشن به ورته کلیک واخلئ او دغه پوسټ به دوستانو تاسو شیر کړئ کله هم دغه شیر کړئ دوستانو تاسو بیرته هم دغه صفحې ته راولي راشئ ډایرکټ دوستانو په سبمیټ اپشن باندې ورته کلیک واخلئ کله هم سبمیټ باندې کلیک واخیستم نو په دې سره دوستانو دلته بیا تاسو ته شیر اپشن راځي نو راشئ په دې شیر اپشن بیا ورته کلیک وکړئ بیا ټویټر ته راشئ او دا بل پوسټ هم دوستانو په دغه طریقې سره ترسره کړئ نو دغه دوستانو زموږ کی وای سی پاس په لومړي ترسره شو دلته تاسو ښکاري زموږ یو آی ډي ورسره لینک شوله نو دوستانو اوس به راشئ بیرته بیک شاته راځو نو کی وای سی پاس 1 مو چې کله بشپړه کړله کی وای سی پاس 2 ته راځو کی وای سی پاس 2 به څنګه بشپړو د هغې لپاره به راشئ په دغه اپشن چې کوم ښکاري دغه کې وایسي پاس 2 تاسو ته راغلي ده تیاره په دغه کلیک ورته واخلئ کله مو چې دغه باندې کلیک واخیست دوستانو شیر ټو اپلای دغه اپشن تاسو ته ښکاري په دغه کلیک واخلئ دلته به تاسو ټویټر انتخاب کړئ کله مو ټویټر دوستانو انتخاب کړ پورته پوسټ اپشن باندې کلیک واخلئ دا به پوسټ دوستانو در سره شي بیرته به راشئ اپلای اپشن راځي په دغه اپلای باندې به ورته کلیک واخلئ دوستان دلته د ټول اپلای نه مخکې اوس تاسو ته وایي چې خپل د ای وایب ټوکن کانټاکټ ادرس دلته پکې ایډ کړئ نو څنګه به ادرس ایډ کوو دوستانو تاسو ته راځي انپوټ یور والټ ادرس نو والټ ادرس ایډ کولو لپاره به تاسو سمارټ کانټاکټ ادرس تاسو در کوم خو لومړی به تاسو راشئ خپل دوستانو اوکی ایکس والټ ته کله چې اوکی ایکس ایکسچینج مو راخلاص کړ په دې پورته خوا کې تاسو ته والټ اپشن راځي په دغه والټ باندې به ورته کلیک واخلئ کله مو چې والټ باندې کلیک واخیست لومړی تاسو خپل اوکی ایکس کې والټ جوړ کړئ که چا تر اوسه پورې والټ نه جوړ کړی زه راځئ چې والټ ته جوړول طریقه هم تاسو ته در وښیم راشئ په کریټ والټ اپشن باندې ورته کلیک واخلئ دلته دوستان تاسو ته په دغه منځنی اپشن کوم ښکاري سیټ فریز والټ دغه اپشن دا به تاسو انتخاب کړئ دا مو چې کله کلیک کړ په انیبل باندې ورته کلیک واخلئ د خپل موبایل په فینګر لاک سره فیس لاک باندې ورته تایید کړئ کله مو چې تایید واخیسته دوستانو تاسو دغسې لږ لوډینګ اخلي او موږ ته دغه دا صفحه راخلاصیږي دوستان دلته دغسې صفحه راخلاصیږي په دې کې خواوشا شپږ یا نیټورک دی چې هر ټول به تاسو کوئ ټولو پکې انتخاب کړئ لاندې په سټارټ اپشن چې کوم راځي په سټارټ اپشن باندې به ورته کلیک وکړئ او په دې سره به ستاسو اوکی ایکس والټ چې کوم دی هغه جوړ شي دوستان د لاندې ځای کې تاسو ته مای اسیټ اپشن راځي دلته دغه اپشن یې کوچنی در کړی دی ګورئ دغه اپشن
دا اپشن به پورته سکرول کوي دغسې په خپل لاس باندې. کله چې سکرول کړئ لاندې به راشئ، دلته تاسو یو اپشن راځي منیج کرایپټو، په دغه اپشن به ورته کلیک واخلئ. کله چې دلته کلیک واخیسته دوستانو، نو دوستانو دلته به تاسو ټول ناول کار چې کوئ راشئ په دې پورته خوا کونج کې کوچنی اپشن ښکاري، په دغه کلیک واخلئ او دلته راشئ دوستانو آل نیټورک درته راځي. په دې آل نیټورک کې به لږ لاندې راشئ، دلته تاسو یو اپشن راځي آربیتروم نیټورک چې کوم ښکاري، په دغه به کلیک واخلئ. کله هم دوستانو په دغه باندې کلیک واخیسته، دا به تاسو سره ایډ شي. دلته دوستانو دې کې اوس تاسو ته یو اپشن راځي کسټم کرایپټ اپشن. په دې کسټم کرایپټ اپشن باندې به ورته کلیک واخلئ. کله چې دغه باندې کلیک واخیستم، دلته تاسو ته کنټراکټ ادرس وایي. نو کنټراکټ ادرس زه تاسو دوستانو په د خپل ویډیو لاندې ډسکرپشن کې هم پیسټ کوم. که هلته نه و دوستانو، تاسو ته زما ټلیګرام څخه هم کاپي کولی شئ. د ټلیګرام چینل لینک هم درته پرېږدم په ډسکرپشن کې. کله چې په لینک کلیک واخلئ مستقیما تاسو ټلیګرام ته به هغه ځای نه کاپي کولی شئ. او په دوستانو واتساپ چینل کې هم درته پرېږدم. کله چې په لینک باندې کلیک واخلئ تاسو به سیده بوځي واتساپ ته او دغه ځای نه هم تاسو کاپي کولی شئ. اوس ګورئ دوستانو دغه کنټراکټ ادرس دی، دا غواړم دغه ځای نه ما سره په واتساپ کې دی، زه یې کاپي کوم. دا کاپي مې واخیستله. دلته راشئ په د اول اپشن کې به تاسو ورته پیسټ کړئ. کله چې پیسټ کړئ دوستانو لږ شي به انتظار وکړئ او راشئ په دغه اپشن باندې یو کلیک واخلئ، په دې بل باندې هم کلیک واخلئ. دې سره به اتومېټیک دوستانو لږ وروسته ایوایب ټوکن دلته ایډ شي، نوم به هم ایډ شي او 13 به ورسره ولیکل شي. راشئ په کنفرم باندې ورته کلیک واخلئ. کله چې کنفرم باندې کلیک واخیسته دوستانو، په دې سره به ستاسو د ایوایب ټوکن دلته ګورئ موږ ته پکې ایډ کېږي. نو لږ به منتظر پاتې شئ او ستاسو ایوایب ټوکن چې کوم دی هغه به دلته پکې ایډ شي. ښه دوستانو، تاسو ته ښکاري چې په دغه لیست کې موږ ته ایوایب ټوکن اوس نه ښکارېږي. راځو پورته په دغه ځای کې تاسو ته سرچ آیکن راځي، په دې سرچ باندې به ورته کلیک واخلئ. دلته به سرچ کې تاسو ایوایب ورته ولیکئ. کله مو چې ولیکل دوستانو، نو د ایوایب اپشن دلته چې موږ پکې ایډ کړی دی دغه یو، دا به تاسو پکې ایډ کړئ. کله چې دا ایډ کړ دوستانو، بیرته شاته راځو دوستانو، دلته موږ سره ایوایب ټوکن ایډ شو. دلته تاسو ته ښکاري، په دغه باندې به ورته کلیک واخلئ. کله هم دلته کلیک واخیسته، یو سینډ دی بل ریسیو اپشن دی. موږ تاسو کولی شئ دلته په د ریسیو اپشن باندې به ورته کلیک واخلئ. او دوستانو دلته دا والیټ کې موږ بیک اپ نه دی اخیستی، راشئ بیک اپ نو اپشن چې کوم ښکاري په دغه کلیک واخلئ. نو دوستانو دلته تاسو خپل کیورډز ګوګل ډرایو ته هم بیک اپ کولی شئ او دوستانو تاسو یې رایټ ډاون هم اخیستلی شئ. رایټ ډاون باندې کلیک کوو او دوستانو دلته چې کوم د دوی 12 لغتونه راځي انګلیسي، هغه به تاسو ځان سره ساتئ. په لاندې اپشن کلیک واخلئ. دوی دوستانو هغه کومه خبره درته کوي چې که چېرته تاسو دغه 12 کیورډز له لاسه ورکړئ، تاسو خپل اوکې ایکس والیټ هم ولا لاسه ورکړم، تاسو به څه کوئ، دا به ځان سره خوندي ساتئ. نو دوستانو دلته به تاسو لږ منتظر پاتې شئ دغه لیکنې د پای ته ورسېږي. دوی درته یادونه کوي چې تاسو دغه کیورډز هر څه له ځان سره خوندي وساتئ. راشئ په سټارټ اپشن باندې ورته کلیک واخلئ. د خپل موبایل پکې فنګر لاس یا فیس لاک باندې ورته تایید واخلئ. کله چې تایید واخیسته دوستانو، دلته تاسو 12 کیورډز درکوي ویل کېږي. زه دا تاسو نه پټوم. دوستانو دغه اپشن باندې چې کوم ښکاري دغه کلیک واخلئ، دا به تاسو ته ټول ښکاره شي. چې کله ښکاره شول دوستانو، دغه به تاسو ځان سره خوندي وساتئ. نو دوستانو دغه ځای نه کاپي کېږي، نه تاسو یو سکرین شاټ ترې واخلئ یا هم دوستانو تاسو په ځان سره په ځای کې ولیکئ، خو سکرین شاټ تر ټولو غوره لار ده. تاسو به دې څخه سکرین شاټ واخلئ. په ډن نیکس اپشن چې کوم ښکاري دغه کلیک واخلئ. او دوستانو په دغه صفحه کې به تاسو ورته 3 لغتونه انتخاب کړئ. په 3 کرښو کې هره کرښه کې یو به انتخاب کړئ. په اوله کې کوم انتخابوئ، دوهمه کې کوم انتخابوئ، دریمه کې هم. نو زه په دې کې یو انتخابوم او تاسو به هم یو پکې انتخاب کړئ. کله چې انتخاب کړئ، دې صفحې څخه هم تاسو یو سکرین شاټ واخلئ ترڅو تاسو نه بیا ورک نشي. کنټینیو به ورته کلیک واخلئ. دوستانو دلته ستاسو بیک اپ بیخي ترسره شو او تاسو 12 لغتونه چې کوم دي هغه هم ترلاسه کړل. نو راشئ دوستانو، اوس بیرته راشئ په دغه ریسیو اپشن چې کوم ښکاري په دغه کلیک واخلئ. نو کله هم دلته کلیک واخیسته دوستانو، دلته پورته کافي اپشن راځي، په دغه کافي اپشن باندې کلیک واخلئ او د وایب کوم ټوکن ادرس چې دی هغه به تاسو ورته کافي کړئ. بیرته به راشئ دوستانو، دلته تاسو ته والیټ انپوټ ادرس اپشن راځي، دلته به ورته پیسټ کړئ. کله چې پیسټ کړئ دوستانو، لاندې تاسو ته اپلای اپشن راځي، په دغه اخیره کې په دغه اپلای بټن باندې به ورته کلیک واخلئ او دوستانو دلته به تاسو ته اپلای ترسره شي. ګورئ دوستانو موږ ادرس هم پکې ایډ شو او دوستانو د اوکې ایکس یو آی ډي هم پکې ایډ شوله. دلته راشئ په شیر ټو ټویټر اپشن ښکاري، په دغه کلیک واخلئ او د وروستی پوسټ تاسو خپله مرضي ده که شیر کوئ او که نه، خو زه یې ورته شیر کوم. دوستانو راشئ په شیر اپشن باندې کلیک واخلئ او دغه به هم په ټویټر کې ورسره شیر شي. دوستانو په دغه طریقې سره به ستاسو اوکې ایوایب ټوکن دواړه کې وسیانې بشپړې شي. نو په دغه طریقه تاسو کولی شئ. او هغه دوستان تر اوسه پورې په ایوایب ټوکن کې اکاونټ د جوړ کړئ څنګه جوړولی شئ، هغې طریقه هم دوستانو تاسو ته درښایم.
د دې ویډیو په ډسکرپشن کې تاسو ته لینک اچوم. په لینک به دوستان تاسو ورته کلیک واخلئ. هغه لینک کې تاسو اکاونټ هم جوړولی شئ او دوستان دوی کې ایکس اکاونټ جوړېدو انشاءالله په راتلونکي کې تاسو ته جوړوم. نو دا به زموږ د نن ورځې ویډیو په دې چې ویډیو مو خوښ شوي که سره تاسو ویډیو خوښ شوي لایک یې کړئ. د نور ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. مننه که وختونه مو ښه شي ولرئ.